د المرسلات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان و اویاومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 50 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع قسم دی په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کیږي بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ورېځې په راپورته کولو خوروي بیا هغه څیروي بیلوي بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه د کوم شي چې له تاسې سره وعده کیږي هغه ارومرو راپېښېدونکی دی فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې آسمان وڅیرل شي او کله چې غرونه والوزولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت را ورسیږي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی د فیصلې د ورځې لپاره او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ایا مونږ پخواني چې حق دروغ ګڼل هلاک نه کړل بیا به په همغو پسې مونږ وروستني مجرمان وخوځو له مجرمانو سره مونږ همدغه څه کوو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ له ناڅیزه اوبونه تاسې پیدا نه کړئ او تر یوې ټاکلې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړي نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ ځمکه د خلکو راغونډېدونکې ساتونکې نه ده ګرځولې د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغې کې مو دنګ او لوړ غرونه خښ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب
زه یې اوس د همغه خواته چې تاسې هغه دروغ ګاڼه، زه یې د هغه سیوري خواته چې 3 څانګې لري، نه یخ کوونکی او نه د اور د لمبو مخه نیونکی. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هغه اور به د ماڼیو غوندې غټ غټ بڅري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکارېږي ګواکې چې هغه ژیړ و خاندي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دا د پریکړې ورځ ده. موږ تاسې او له تاسې مخکې تیر شوي خلک راغونډ کړي یاست. اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضرې دي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. په خوند سره خورئ او څښئ د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې کړي وو. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. مونږ خو خلکو ته همدغسې مکافات ورکوو. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې، په حقیقت کې تاسې مجرمان یئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. کله چې دوی ته ویل کېږي چې رکوع وکړئ نو رکوع نه کوي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. فبأي حديث بعده يؤمنون. اوس له دې قرآن نه وروسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پرې ایمان راوړي؟